هر نیکی چې بنی آدم او انسان کوي په عمل نامه کې لس چند لیکل کیږي، لیکن دا هغه ثوابونه لکه المنس و المنس چې کوي یو ثواب په لس لیکل کیږي، حج کوي یو ثواب په لس لیکل کیږي، زکات ور کوي یو ثواب په لس باندې لیکل کیږي. لیکن دا قاعده مستثنا د دې قاعده څخه روزه وتلې ده، د روزه د ثواب اندازه نسی لګول کېدی، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي چې دا روزه زما ده، روزه زما د پاره ده، نو لہذا د دې بدله ز په خپل الله تعالی وای زور کومه، ملائکه ته نه دی خبر، ملائکه ته نه وایم، اچاته نه هم نه دی معلوم، ځکه چې دغه روزدار زما د وینا په خاطر چې ما حکم وکړه چې کتب علیکم الصیام، مسلمانانو په تاسو روزه فرض ده، مسلمانانو کانا پینا بند کړه، خوردنوش اشیاء بند کړه، خوړلو چلو والا شیان بند کړي، ورسره د حیوانی خواهشات نفسیات چې قربت د زوج د دای پرې شودله، نو لہذا زما په خاطر چې یو سړی خپل نفس وجني او خپل پر نفس باندې پښه اجدي، تا ته اوبه هم ملاویږي، تا ته ډوډۍ هم ملاویږي، تا ته د دنیا هر قسم نعمتونه ملاویږي، باوجود د هغه ته لاس نه پوری کوي، نه اوبه څښې، نه ډوډۍ خورې، نه هم هغه د کوروالی کار انجام ورکوي، ولی په نفس تی پښه ایښودلې ده، د الله حکم دی، هر څه درته مهیا دي، برابر دي، نو ځکه الله وایي چې دا بنده زما په خاطر دومره سختی په ځان راولي، الله تعالی وایي زه دته داسې اجر ورکوم چې د خاص اجر به وي، خاص ثواب به وي، داسې ثواب نه ده لکه د نورو اعمالو ودي. علما کرام یو ډېر عجیبه خبره لیکي چې دا خبره د سرو زرو په خط باندې لیکلې سوې وای هم ډېره کمه وه، ډېر ناشنا خبره ده. هغه دا ده چې علما کرام فرمایي چې د روژې ثواب خاص او خاص الله ورګي، د دې وجه څه ده؟ علما د دې وجه دا بیانوي چې د الله یاد کول، ذکر کول، تسبیح ویل، زکات ور کول، سجده کول، دا یو داسې کارونه دي چې فرشته هم کوي، فرشته هم د الله یاد کوي، فرشته هم د الله تسبیح وایي، فرشته هم سجده کوي، دا داسې کارونه دي چې فرشته په خپله کوي. نو چې فرشته کوم کار کوي، فرشتو ته د هغو د مرتبو د اجر او د ثواب اندازه سته، فرشتو ته د هغې د مرتبې د ثواب درجه د اندازې سته ورته، نو د هغې په اندازې په مطابق رکوع کوونکو ته د رکوع ثواب ورکي، لیکي پسې د سجده کوونکو د پاره د سجدې ثواب لیکي، د زکات ورکوونکو د پاره د زکات ثواب لیکي. دا ټول چې دا فرشته کوي، نو ځکه په ثواب هم خبر دی، لیکي هم فرشته چې د پاره دومره اجر دی. لیکن د روژې حقیقت دا ده چې انسان خوړل پرېږدي، خوراک انسان شل پرېږدي، شاک نه کوي، او انسان خپل نفسانی خواهشات پرېږدي. دا درې سیزونه په فرشتو کې سته. آیا فرشته خوراک کولی سي؟ نسی کوي. فرشته شاک کولی سي؟ نسی کوي. فرشته نفسانی خواهشات لري؟ نه لري. نو چې کله دا شیان یې نه درلودل، نو د دې شیانو په پرېښودلو زور فرشتو ته څنګه معلومیږي؟ یو سړی چې خوراک کولی سي او هغه خوراک نه کوي، نو هغه ته بیا زور معلومیږي چې خوراک نه کول څومره زور غواړي. یو سړی چې چاک کولی سي او چاک نه ورته میسر کیږي، نو دته به درک دا ورکوي چې یاره دا چاک نه کول او به نه څښل دا څومره زور غواړي. یو سړی چې اموخته وي په جماع باندې، نو هغه ته معلومیږي. نو فرشته خو د دریو شیانو څخه بالکل فارغه دی. نو فرشته غریب ته به څه درک ورکي؟ فرشته غریب ته به څه درک ورکي چې آیا د خوراک پرېښودلو کې څومره زور دی، څومره تکلیف ده، او د عقل کې شرب کې او جماع کې. نو فلهذا چې کله دوی ته معلوم نسو
چې د دې شانو په پرېښودلو کې انسان څومره تکلیف برداشت شي نو چې کله دا اندازه نسوه ورته نو دوی صحیح اجر او ثواب نسی لیکلی صحیح اجر ثواب نسی لیکلی نو چې کله صحیح اجر او ثواب نسو لیکلی نو ځکه الله رب العالمین پر خپل فضل په خپل انعام په خپل احسان کې د دې ثواب ذمه خپله واخیستله چې دا فرشتو ته نه معلومیږي د روژهدار ثواب فلهذا زه کوشش دا کوم چې زه خپله ثواب درته ولیکم نو ځکه دا علما وجه وایي چې الله وایي زه د دې اجر ورکوم الصوم لی وانا اجزي له روژه زما ده زه اجر ورکوم نور په دې فلسفه باندې سر نه دی خلاص دا یو ډېر غټه فلسفه ده نو اوس ګوره د الله رب العالمین شان ته چې نستې خالی وي او شی دې نه وي خوړلی ستا په خوله کې بوی راځي د الله رب العالمین په درجه کې ستا د دې خولې دا مرداره بدبویي تر مشکو او تر عنبرو ښه ده نبی علیه السلام فرمایي چې د جنت 8 دروازې دي په هغه دروازه کې یوه دروازه ده چې ریان نومیږي چې د هغه پاټک ماټک اندازه او درک نه کیږي چې دا څومره غټ پاټک لري نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دغه دروازه کې صرف او صرف روژه والا خلق به داخلي شي چا چې روژه نیولي په دې دروازه کې به داخلي شي او همیشه به سیر کوي او هیڅ کله به تږی کیږي نه دا بله خوشخبري ده او د روژهدار دپاره کم څوک چې روژه نیولې په صحیح طریقې الله رب العالمین د خپل د دیدار وعده ورسره کړې ده نبی علیہ السلام فرمای چې د روژهدار د پاره 2 فرحت دي 2 خوشحالي دي چا چې روژه نیولې د هغه د پاره 2 خوشحالي دي یو خوشحالي د افطار په ټیم ده د روژه ماتي په ټیم خوشحالي ده دویم د الله رب العالمین سره د ملاقات خوشحالي ده دا خوشخبری حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله رب العالمین خپل د ځان سره تا ته د دیدار شرف در حاصلې د دې څخه لوی نعمت ستا نبی علیہ السلام فرمایي چې روژه چې ده دا ډال دی دا سپر دی چې لکه څرنګه چې د دشمن څخه ډال سړی بچاوي نو دغسې د عذاب سم بچاوي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د انسان د پاره په ورځ د قیامت 2 شیان شفاعت کوي یو قرآن کریم شفاعت کوي او یو روژه شفاعت کی دا شفاعت کی ذکر روژه وای چې یا الله ستا د حکم په خاطر باندې د کانه پرېښودل پینه پرېښودل جماع پرېښودل نو فلهذا یا الله پاک تخپل خپل د در څخه زه مغفرت ورته غواړم چې بخښه ورته وکړي الله رب العالمین د ته عزت ورکړي د ته شرف ورکړي دا روژهدار ته قرآن کریم بیا وایي چې یا الله پاکه دا انسان غریب انسان دی خیر دی ګناه یې کړې ده خو زه ویلم زما تلاوت یې کوه زما ذکر یې کول زه همیشه خلاصولم زه همیشه په ذهن کې وم فلذا یا الله پاکه بخښه ورته وکړه مغفرت ورته وکړه فلهذا خدای پاکه بخښه ځکه ورته وکړه چې د ورځې همیشه په نفلو کې زه ویلم په فرض مانځه کې زه ویلم د شپې خوب په ځان حرام کړی او زه ویلم د ورځې کاروبار حرام کړی او په ځان باندې خو زه ویلم زما تلاوت یې کول یا الله پاک زما په خاطر باندې دی اوس پرېږده چې ښه راحت وکړي ښه خوښي وکړي ښه آرام وکړي ښه اطمینان حاصل کړي او ښه ځان آرام کړي دماغ ټنډه کړي یا الله پاک زه شفاعت کوم د ده دپاره زما شفاعت د ده په حق کې قبول کړه نو الله رب العالمین کلام د قرآن د هغه شفاعت رد کېدی نسی خامخا قبلی شي نو ځکه انسان به کوشش دا کوي چې د الله رب العالمین د کلام د قرآن کریم تلاوت وکړي په دې رمضان کې نور وختونو کې هم کوي لکه د سهار منځه بعد سوره یاسین ویل او ماپښین منځه بعد لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق دا ویل د ماښام د لمانځه بعد سوره واقعه ویل د ماخوستن د لمانځه بعد سوره ملک شریف ویل داسې په ترتیب باندې دا ثواب لري دا اجر لري صحیح حدیث کې راځي په ډېرو ځایو کې په متواتر طریقې سره نقل ده چې سوره ملک شریف انسان د قبر د عذاب څخه ساتي څومره به سختي وي چې تنازې پته پروت په قبر کې نه د پلارې نه د وړونی نه د مورې نه د مینۍ هېڅوک هم نه در سره تکه تاریکۍ چې کله فرشتې درته راځي د عذاب کوشش کوي چې
راسته طرف ته کوشش کوي چې راسي سوره ملک شریف ستا راسته طرف ته ودرېږي ستا او د دې عذاب په منځ کې حایل سي که عذاب چپې طرف ته راسي په چپ طرف کې ودرېږي حایل سي کدی د پښو خواته راسي پښو ته ودرېږي کدی د سر خواته راسي سر خواته دی ودرېږي دا څومره لوی دا یو چانسونه دي مشتری دپاره نو کوشش ودا کوو چې تلاوت کوو خصوصا په رمضان کې په رمضان کې خصوصا دا ډیر د برکتونو میاشت ده دا په ډیر کم خلکو باندې راځي هغه خلک چې په رمضان کې دی ژوندي مسلمانان دي رمضان روژه نیولې ده په کومو طریقو په کومو شرایطو چې